صحت په شوبه کې ایوارډ دی او دغه ایوارډ دی هغه شخصیت ته چې هغه زموږ ترمنځ د دې دنیا کې موجود نه دی، خو بهرحال هغه چې تلو د دنیا نه رخصتېدو نو هغه 15 کسانو ژوند بچ کړی دی. هغه داسې طریقې سره چې هغه خپل ارګنز ډونیټ کړي دي او د هغې تعلق د مردان سره دی، رستم سره دی. او جواد خانو زموږ ترمنځ موجود نه دی. موږ دعا ګویو چې الله تعالی دې هغه جهان د هغې ښکلی کړي. خو د هغې د فیملی نه خلک راغلي دي، د هغې بابا راغلی دی، د هغې نور د فیملی ممبرز راغلي دي، د هغې تره راغلی دی. او زه غواړم چې دغه ایوارډ زه د هغې ته ستاسو زه یم چې دې دپاره تاسو ټول ودرېږئ. سټینډینګ اویشن دې دپاره دی جواد خان دپاره پکار دی چې دې ته مونږ ډېر لوی ټریبیوټ ورکړو چې هغه په بیډ باندې بستر مرګ باندې و، د هغې فیملي دغه فیصله وکړه چې د دې ارګنز مونږ ډونیټ کوو. زه ډاکټر اظهار صاحب ته خاص کوم چې هغوی دې راشي او د دې په شا چې کومه سټوري و هغه دې بیان کړي. ډاکټر اظهار، ډاکټر محمد اظهار صاحب ته خاص کوم. السلام علیکم. ڈاکٹر محمد اظہار، ایز ٹرانسپلانٹ سرجن انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز پشاور کے کارکم. تاریخی واقعہ دا او د غټ اختر یعنی عید الاضحی نه 2 ورځې مخکې په سبا نه بل سبا باندې اختر و او زه په انسټیټیوټ آف کډنی ډیزیزز کې خپل آفس کې ناست وم. هغه ټایم کې چونکې 11 بجې وې د اختر نه مخکې لږ مریضان کم شي 2 ورځې مخکې. نو د جواد خان چې کوم تاسو په سکرین باندې ولیدو د هغې تره فرهاد زما کمرې ته رالو. هغې وی چې ډاکټر اظهار څوک دی او ما ورته وی جی وای. زه د کمرې نه لږ بهر شوم نو ما یې جی وای نو هغه خپل کیسه بیان کړي چې دغه شان زما وراره دی او حیدرآباد میډیکل کمپلیکس په آی سی یو کې پروت دی. خو هغلته ما ته ډاکټرانو ویلي دي چې هغه مړ دی او تاسو د هغې د جنازې بندوبست وکئ. نو که تاسو ته چاته ګرده په کار وي نو د هغې نه ګرده واخلئ. که د یو مریض پې ښه کیدی شي نو د یو بل انسان ژوند به بچ شي. هغه ټایم کې زه لږ خاموش شوم او ما لږ سوچ وکړو چې مطلب دا څنګه کیدی شي چې یو فیملی ممبر خپله باندې راشي کم چې مونږ په لکه مخکې پریکټیکلی نه کتل هغه څیز پریکټیکل کېدو لګیا و دغه ټایم. نو ما لږ سوچ وکړو د دې نه مې بیا واغستو چې تاسو ما ته خپل بیډ نمبر او خپل ځای وښیئ چې ستاسو مریض چېرته پروت دی. نو هغه چې ما ته خپل بیډ نمبر او ځای وښو چې کمپلیکس کې مونږ په آی سی یو کې نو ما هغې ته وویل چې زه تاسو پسې درځم، تاسو خپل مریض له لاړ شئ. او دې ټایم کې ما زموږ میډیکل ټرانسپلانټیشن ریګولیټري اتھارټي د هغې سره خبره وکړه. داسې زموږ کم ټرانسپلانټ نیفرالوجسټ و زموږ خپل ټیم و د هغې سره مې خبره وکړه چې داسې یو کیس دی او هغه خپل د هغې ګارډین یا د هغې تره یا د هغې پلار چې کوم دی هغه راغلی دی او هغه ارګن د هغې ګرده ډونیټ کول غواړي. نو مونږ چونکې دې څیزونو باندې چې کوم ما اداره خبر کړه نو یو پروسس د هغې ځینه سټارټ شو او هغه پروسس ما ته نه لګي چې بیا وشي او الله دې کړي چې بیا خلک خپل ارګنز ډونیټ کوي د دې خلکو په شان. په دې دوران کې زه لاړم او د دې تاسو ته په سکرین باندې پکچرز هم ښکاري د فرهاد صاحب سره او نوداد صاحب سره زما د آی سی یو مخې ته ملاقات وشو. ما دې دا تپوس وکړو چې تاسو ته څنګه دا سوچ رالو. نو هغې وایي چې مونږ کتلي وو، مونږ اورېدلي وو. خو اوس زمونږ زوی چې کوم دی جواد خان په داسې حالت کې دی چې د هغې نه مونږ ته ډاکټرانو ویلي چې تاسو ګردې اخیستی شئ خو نور د هغې ژوند نشته مخکې. نو مونږ خپل ادارې چې کومې هغه انفارم کړې. دې دوران کې میډیکل ټرانسپلانټیشن ریګولیټري اتھارټي هغو ما نه دا تپوس وکړو چې ډاکټر اظهار تاسو د دو سره خبره وکئ چې دو صرف ګرده ورکول غواړي که نه نور ارګنز هم ورکول غواړي. زه واپس رالم او نورداد خان سره مې خبره وکړه چې آیا تاسو صرف ګرده ورکول غواړئ که نه د هغې د انساني چې کوم نور ارګنز یا آزادي هغه هم ورکول غواړئ. نو هغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو ته څه پکار وي او تاسو اخیستی شئ نو تاسو واخلئ. او دوست تاسو مخامخ ولاړم دي بلکل همدو داسې ویل. او د دې نه بعد ما چې کوم زموږ کارنیا ټرانسپلانټ کوم چې د سترګو ټرانسپلانټ یا سترګې لګئ او دغه شان لیور یا چې کوم جګر والا لیور ټرانسپلانټ سرجنز
هغې کې موږ د لاهور سره پی کې LI چې کوم پاکستان کډنی لیور انسټیټیوټ د هغې سره کنټیکټ وکړو د لیور دپاره. بل زموږ بحریه سفاری ټیم دی هغې سره موږ کنټیکټ وکړو نو هغه موږ موبلایز کړل او د شپې داسې 10 بجې موږ د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډایرکټر په آفس کې یو میټینګ کال کو او په هغې کې موږ ټول اداره چې کوم دی میډیکل ټرانسپلانټیشن ریګولیټري اتھارټي حیات آباد میډیکل کمپلیکس ټول ټیم او موږ په سکایپ باندې راولپنډي ټیم او لاهور ټیم دغو سره میټینګ وکړو او دغو سره موږ سیزونه فاینل کړل او هغه وی چې موږ د لاهور نه را روانېږو راولپنډي والا سهار را روانېدل او لاهور چونکې لرې دی چې 7 غنټې اخلي نو هغه وی چې موږ به چونکې اوس دا ډیسیژن واخیستی شو نو موږ به روانېږو. هغو تقریبا سهار 8 بجې راورسېدل او 8:30 باندې د نن 11 بجو نه والا سبا د 8:30 پورې صرف او صرف دو چې کوم نورداد صاحب دلیه دو هلته انتظار کو چې زمونږ د زوی د وجود اعضا مونږ ډونیټ کول غواړو نو دا ډېره زیاته غټه قرباني ده. 8:30 سهار چې کوم په هغې باندې اول چې کوم مونږه زمونږ ټیم چې کوم هغې سترګې اخیستل اول شروع کړل او د هغې سترګې واخیستې. د دې نه بعد مونږ چې کوم لیور اینډ کډني ټرانسپلانټ ټیم و هغو اول لیور واخیستو بیا مونږ کډنیز واخیستل. اوس هغه کډنیز چې کوم هغې کې چونکې انساني وجود کې 2 کډنیز یا 2 ګردې یو چې کوم وه هغه په بحریه سفاري کې ولګېده یو پیشنټ ته دویم چې کوم وه زما سره محب الله پیشنټ و کوم چې ما په هغه ټایم د سمرباغ دیر لویر نه راغوښتو هغې ته یو ګرده ولګېده. دغه شان 2 سترګې چې کوم وي هغه یو سترګه یو مریض ته یا کارنیل ټرانسپلانټ یو مریض ته وشو او یو بل کارنیل ټرانسپلانټ بل مریض ته وشو. لیور چې کوم و هغه پنجاب ټیم هغه ځان سره ویوړو او هلته یې پیشنټ ته ولګو نو داسې یو جواد چې کوم و هغه د 15 خلکو چې کوم زندگی وه هغې له یو نوی رنګ ورکړو نو واقع دا خلک چې کوم دي د داد مستحق دي ډېر زیات د داد مستحق دي او ما هم ځکه ویلې چې دغه قرباني زما خیال دی چې دا یو مثال قایم شو او د هغوی د فیملی ممبرس چې کوم دی نو موږ سره موجود دي. موږ ټول په شریکه باندې د دوی ډېره زیاته مننه کوو د دوی ته د دوی حوصلو ته د دوی چې کوم ډیسیژن اخیستي دي هغوی ته موږ چې کوم دی نو سلوټ پیش کوو سلام پیش کوو. زه یم چې دوی دپاره یو ځل بیا ټول ودرېږو موږ او دوی دپاره سټینډینګ اویشن وکړو او دوی ته دغه ایوارډ چې کوم دی نو ورکولو دپاره زه خاص کوم مظهر علي خان صاحب ته چې هغه د سټیج ته راشي او د دې فیملی ته دغه ایوارډ چې کوم دی نو وسپاري. مظهر علي خان صاحب